بابا له دې راشه کنه دا ماشین بیا نه لګي خپل لګاوه بیا ته ټانک کوتي زه سیو کی چې دا ولا ټانک ورول ما بیا خيږي别笑。 د دې دنیا ته بس دا څه کوم استو چا ورکو چا ورکړی دا وای هغه ټانک دې پیسې لګېدلې په شرط څه لګیو ټانک نه ولې لګېدلې ته زمانه کور خالی کړه خو الله به زمانه دا کور خالی نه کی یا چې ستاسو د څه وساګانی دي خو یې کنه دې ساو باسي لیکي دې مکه کینی دا د کو د ښکارا په ځان خو نه ویل نه دا چې هغه کونډه لګې ته ماته سپک ګوري ماته څه کومه کس پکتی چې الله سپک پیدا کړی او باندې کړی چې هغه زوی ما وارم نو ته کم درونه کته سړی به تا ته خکړو ها ته به خکړو راځه ما په کلی کې عزت وکړه چې کوم ځای کې ورځم چې کنه خلک کټ نه پاسیو ما کېږي امر کټ نه ځکه پاسي چې په غم کې ته شریکې په خاده کې ته شریکې ارزه کې بس ازيري خلکو تر او به دا میغ نو خلک پر دې عزت نه کوي او د خبرو چلند نه یې شو پیله اونې ما په خیر ما کو کرن دی وړاو تمام مثالم د مرغې دی ما کوم دونه وینه نشته هغه بجلی مې وې څنګه کمړې کو نو سبب هون زمونږ د غاړي ته نمبر دا چې کوم سړی کوم دی په دنیا کې بے غیرت دی د عمر سی وای دا ستو مرزه کا سیوا دی ما سیوا نه په مال ازوانی دا چې ورکوټ یو ما چې کنه مارا وادو زه تل ځکه موتر وېشتوي هو د خپلې ته دی وګوره دا نه خو زلاس کاله کشره ما انا کشره ته چې مارا واده کې کنه بسا کې رسمین لګې دیلیو ادمه نه نه شونډه شل شیوا پارام کې نه دما سر کې خو ځکه سپین لګېدل چې دما نزله نه را بیږي نه نه را بیږي ستا یو شړار جوړولې فوز یو څنګه کنه ناوی بیږي و زمانه نه راځي ما ایره بارا ما سره مو تاسو دې بارے نه ما خو ته کونډه په بارے بوله کوي یو خبره دې کړې دا کنه دا ډیران شا پر په ډیرانو کوردون کوي پارام کې نه دا کور زما دی کما ستاري دا ستا په نوم دي دا ما کوم شکر الحمدلله دې کپونو بیا زما پلار بیا زما او بیا زمانه کې هم خر دی دام میرا ما هر دې خلی کې په خیال دوسه څنګه ولی غړي ډواله ګولې پکې راوچو یا دسترین ورا غوړدو که خدای مې دنه یو خلاص ته تما ویل چې یخي مالټي مخره یخي مالټي تعالی نه لخوا او ته تلې به بیګارم یخي مالټي خورلې دي بیگ فونو ناری بيزو مخه بل د مالټو باغ ته ورسته مو غلا مالټي را باندې واره وا وا خان وسوک گیر کړه کنه وا وا خان کنه هغه پټی ته ورغلی ته چې وسره به ها ته منې کول نه شو ما خو سړی چې کنه خبر ازا باندې راکې خو دې ورغه دې به قسم ورلاندې وته اوس په یو شان دي بیګی ښه کنه مالټو زور نه دي درې بنیا دیوزه بیګه خټو سماغه دي چونچانه اسکا پراټه وراټي ورغلو یو خو مردار خبره مکو ته خلک د باندې دنیا شکایت کې خو نه مانی بنیا دیوزه ګولې کومه یو انډډال کو نه ډاله خبره فریدا هغه سړی خبره کړې ده چې دې رښتې له بسور شو راځي اجینه را راپور کو بنیا دیوزه راوټ چې ته زړیږي دا سره غم نتا نو دا چې کوم ډېر زړ شو ډېر ځوانان زړ شو کنه اوس ودونو نو سو چې کوم دې نور خکیږي خوانو خو په دې خزه بس کې ټانګا کې دا خو خدای والی بيجانه ولا خو الله بچ کړ خدای دې تا والی چې سر مې نسپک شي کونډه بشم چې تاسو خبره باندې سوځي کنه او چې کونډه شي کنه خدای دې کنه ما کون کی تا دې الله نه کونډي ته دې ما کون کی دې خدای نه تماته دی وایا کنه مکه وټوخي ټوخي مکه نیکم تا سره ما 15 کال تیر کنه ما تاسو نه عزت کو نو سو کوم په عزت خلیته واچو خلیته ما چا کوم خزه چې د خاوند عزت کوي کنه او سبب له تور سری ویني کنه ناغه مشرخ دې تسبق ګو نو خبر تا کوم شونه بدرنګي دا د خاوند عزت کوي شونه کوئی د عزت نه کوي انا په خپل خایس خرڅي کنه سبب باندې هغه خپل خایس خرڅي او د دومې ملنګ بر نه جوړ دومې ملنګ خیم خو چې خاصه شګ خدای ته خو چې کراچه مې قرضدار ته کور کنه دا خبرې شي دا مړه خرابه په شک دا غنیو د جوړ زور راځي نه وخت ورکه کراوي دا د کارو کاروندا دا پیټیران سره کیږي ښه
او کنه دا په کار راځي بیا کو چاته ګوټ موټ لرو کنه او دا کی چا ګوټ خادي ده؟ ده ما خادي نه هغه سره خو خپل غم دی په سړک ته ولګي دا کې سنبال هغه نه و څه کنه کونډه ستا پیسو ته نه کینو الحمدلله الله را کړی دي ما ته خوشی ته شي ما ته معلوم ني تا ته ورځي پېټي تا ته ني ته واده پټه کې خبره کوله ما کاټه ما میدا اې بچا لکه خود رګه د سړو خبر د سړو د خزو د خزو ته خو نرخزي راټینا ته څه کشمیر پتا کې ما دا خبره کوله خبر رښتو کا غره نو کا ظالمه وګدارونه شي کې خپلې نه ډېرې ما یو خو کنه چې بی غیرته خبره کوي په دې وجه تاسو خبره ځان نه کوم وای ما دا خبره کوله کنه ما یو اوس زما دا واده دي کنه دغه د خرچه مرچا لکه ته منه به کله ستا واده راشي کونډې بل خورم دا غوډه له کوم ساندوګان بم شورونه می ما تشنشنه باغونه مخایا مورولي خټا سین ته غوزولې دا غډو بشوي د خپل بشړې خپل بشړم کې بیا باندې تړم وای تمہاری خرون خو بیا په کور کې غوای ما جوړ کړه تورګه وردم چې اصل انجره یو خدای به خو با څه خور وستا سو کور کې غوای مې نه نیمه تړلې شي او دا شړې به د وړې کوسنګي خو خاله نه وړه کو وینه خپل سلام علیکم بابا دې ټینګه دا د څه وکړه څنګه یو خو ما زه ته راته شو سر را باندې ګرځ هم خبر شوی ما چې دوه واده کې وای ماما دې راولم او نن دې راولم نو دا په خزه چې را یې کنه ولی هغه به خیر راټولې کنه بلګه ته خیر مال احکارم سره نه. خیر به دې راغونډي که خیری نو ته خو خزه وینې نو به ماډه کا پټه دا خو ته په بد نخ کاری چې ته ودونه کې دوه ما تعالی فتوانه کې څنګه دا کوئی بوډا وای دغه تخریب بوډا وای باندې به دې مو کې کنه نه حق د درې ته اله بیا دوه ما ده کوي چې د دې وښینو اله نو دله هو چې کله تر شله موږ ورکړو نو خاطر را شړلې اوس فهم را پاتې کړی بیا بچی دا کار دی کنه چې جعفری را روان دي نیټه له خو خبره راځي چې راشي کنه چې راشي خو زه ته بله خبره کوم وایم تا ته خو ښه پته لګي ته جعفري بله ښځه را نو دې کنه ته باغی چون مخکې سر مړ نه کوم څه بدنامه ده بدنامه خبره نه را وایم بچي داسې کار دی کنه چې پردی کور دی پیش وي او ته به ګوره ډېر د یو د عزت وخت دی هغې سره به جنګ جګړې نه کوې ګزاره به کوې پیش وي چې ته په هغې عزت کې واده شي چې زما د اوږونو دا بوج سپک شي بوج خو به پتا سپک شي ها. هغې پسې چې دومره ګز ژبه ده ما خو دلته وکتل هر څه کنه په تا پسې کاڼی راغوښتو زما به روغه پرېږدي کور کې یاره وایم کاڼې ماڼې پرېږده وایم داسې کار دی که نه چې خیر دی ته به ورسره ګزاره کوې او مشره ده داسې وخت به تېروې لکه د خویندو په شان هغه به مشره کړي او ته به کشره شي هغه باندې چې خلاص کړي چې ما سره وخت تېر کړي نو زه به وخت تېر کړم خیر دی دا پکې راځي کنه کنه ما نه ته خود باندې نو دا د قدرت نه خېدي ګوره چا کې اټریکشن او چا کې الکتریکشن تا کې سم نشته دی ته کنه وای کوله چرګي نشي شاټینګو باندې کنه ګرمو بو کې واچو غرو پړچی کې ته اکل چا مخ ته کو نه دی بالکل دی هم دا ستاسو اتفاق ولې نه راځي اتفاق ستانه راغله خپل ورسره خپل ور دی ونیشته نو هم وشته خو هغه غلطي کوله کنه ځکه مې وشته کنه غلطي کوله ها د جیل چاپو والیا ها لمر سره خبرو کیسه کار ماما جی راغلی ماما ته په خوشاله کې شریک شه ما دا واده کې مونږ نه کی بابا کې رخصت نه کینو ولې دا وګوره وړي چې دلته نه کوځان نه دویم وای یا مارمه کې څه څوک نو کې راګي دې ما اړه کدا د کار ته د سره به بیا جون کې کو دی خواجما کور کې بکې یا د سره دیوال وام یار ور دا زما زم کور د دی سره وام پاټه مړه پاټه مړه. تا سره دیچو وای ټول کار روزګار خو زماره ولې ماما ته نه پدې ولې دا یو ولې نه غریب په غاړه تیر کو اوس ما ته خبره دی دې تا اړو کینا ستا واده پما شو پما دا دنه باندې مخ کې واده کوم تاسو پورې سونه شنو یا ماما ته دلته چې وکړه. دې کشرانو ته دا قصې ښې کنه ها نو ته دې ته نصیحت وکړه کنه یا نور دا خو ته دا خلاصوم هم دوی واده مکه دا خپل خزه چې کور ناسه دی دا واده کړی دا واده وکا کومه ته نه واده کړی یا نه واده کړی دی واده کړی کم ځای دی دا څه کار دی کنه څه دی
چغه باندې کې دا څنګه کوي دا غي دراتلو نه مخکې 1 2 3 کړ دا خلی دا ججوره برابر نه ماته کما زموږ جوړه وای ما را جوړه کنه چې قولنګي چر خان جوړه نه نو ته موږ نه جام دی پاتې دي څنګه جام دی دی دې کې دی نغری کې به پانټي کړي دا کونډه راولم کنه ډایرکټ تانه ته وردم او تاسو باندې 107 دنالم ما خطرلا دا بنیاد بنیاد ستوزا روکی دا کې. چې لوټو پیریم پسار کړی دا ټول مر دا غیرا غونډ کړی روکا انا بولو مال لري خرڅ کړی دی کاته دی خو ما ته بولره دم دا غواړه نملي غواړه لري راکو اوس بنیاد دیودا مې کنه زرخانه پاکستان سارا خلق والا سره سارا خلق خیر ته جوړه کبا ما سره خبرې ما ته مکودا خبرې کولې وډودا ما ته موږ دا نو دا جګړه مکه وکړه د باټه منشي پاتو وډودا نو مکه جګړه مکه وای مکه خوري یا چکه راځه خو دې ټول مړي پر نارنجان کرولې ته کای نه جنې پګړوري دې ټوټه جوړه نه راکونه وډه دې به خو ما ځان پاتې دې خبرې وکړې ځان بچانو چې بل دې کنه ټول کې مړ لګي دا خاندي را خاندي 1000 والے دي د میخه غټه کلمته جوړه شوی دا 1000 والے دی ګلې مړک ها نو څه مطلب څه دې خو څنګه یاره سپلو چړیا را ماما چاپو دې پاسه پدې رااله ما ها میرا دم مانه پولو کې بچي اوس په یو بل سرونه نوار کې دا څه کار دی کنه لار نه خوښه کومه څه دې راځي نو زه چې زو او کنه ده چې یواد راځو مالا بری ما منلو کنه چې کونډه پسې نه وشي چرته پیغ لري کړو نو ما بری منلو نو ټول ساتي نه ګرځي نو کونډه مور دا واغم کونډه دا شریعت کې سلور پر دی او کا دویمه نا اوسې وې سې میخ ته خو ټوپیز وړاندې کړه یاد کې سلور پر نه نه ته به کو په 12000 لین باندې چا کارغه وجلې نه کارغو دغه پرېدا ما به دې خوري له دا دغه وخت ما ته ما او هغه به سو کرا دې خراب کړي دې کریم الله خان دي سره نو هغه سره تازه سپیون باغو څه بدمن دی وای هغه خراب کړي نه دا وسه دې کنه باغ ما دا وای بیا دا دې پرتګالونو د کارګان اخلاصو ما هغه خزه غټه خوده کړه ډیر مضبوطه ده نو بیا په دسه کې دې څنګه دا مګولات جوړ شوی دی ماما نه پوتو کرا دې نو راځي روندار ګورلا ته په خره راځه باندې ويم ته پکې نه یارو نو ما سره لاړ چې کنه ما ته خو بخړی کړی دی وجنی مو سم راته تار شاټ کو ته ټول پکې ما کې نه نو کوسه که چې دا ګاډي لدی کرا کړو زی په ګاډي والم بیا وستاسي کیږي هغه چې والي زی کزه در زدارانو مخکې شه بس والله اړه مې نه غواړي خورور ولید کنه خلک په بیا را پورې ټوکې کوي ته پښتو را بګي ویم زم د دې کونډې نه خلاصومه کراوا دې کړه سبا په سبا د موږ دوی ورکومه پرسو مې د کلته وجدم ولا تعالی ډر نکي ګورې یو ټیټ ټکي پاران کې نه زره د پاراګراف کې ناشته ما دارو سره ته تار شاټ کو او زه خدای دې مجلي دا پهونه راواله راځه تام د کټ پر سر نو سو کما او تاسو غم دې را سره نو د کټ په سر به مې خو دیني سوکم ما ماجی ته غم مکوا یا کول مې کا ته په وګړي هم خوشاله ما کا بس کنه انا راځه نه بیا دا باباری په وکا کومه چې له کلمې وته لګولې کلمې به شلېږي دې کولنو پاتې دا ونی راځه زرد راځه واره نه ماما پخکړي خو نه واره نه راځه بیا ودرګه دا راته وې چرته روانه بس اوس نن راوالم کنه ولې هغه ستار ولې فیصله ونه کړه زونه ډیلا دا څوک دی دا ماما دی خاون ماما دی دا خدای د سر اخلاص کا خدا سے کاری لکه تازه مولي چې پسترو کې اطلق راته بس په کپن ورزن او دا شرم پکې را پاتې چې ته دوی سره زی ویم زه مړی ما تا به که خیریدات پسې راکاږم خوشحالېږم او سپیر ما ته پته اوس زمانه کې ته خو چې ذلیل مرګ ته کار دلواري دا لړکه وکي پته څه کوي یار ته خبره کوم څه را دانګه ها دا غواړو مچ دا پر خولي دی نیولې رس ته ولې خبر کرا دانګه نو دا پک شرم کې را پاتې خو ته دا درونه هغه زه خوري لازم ده نه ټاک ما ته ولا خارېږي خبر ورته مکه نه کوتي والی وګوري ته ګوره منافق ګوري اخو
خو زنا ته ما دا ګوره ستومره غټ منافق خدای کو په دې علاقه کې بل چې وستی نه رسی نو په ځمکې نه دوه میګي راواله او وی جنګي گزاره نه کیږي هغه خوریا ما خو ګوره پکې تاله ډېرې لټې شټې واله خو چې سیټ نه قبلولې نه رسو کوم وای دا ګوړي په دې دغه باندې ته را مختین زلی پاغه او شربت باندې زره هم کو ته خسړې نو بل واسه کار ما تاره پر مونږ نه وایي نو غوس وې ما پکې دا ګوتی والے اوس پاته کار پر منډه والے امیل بیا شاهزاده خورای مې راغله کی تعالی نه او نو یو شرم بل شرم ته خو یو ته شاهزاده یو هغه شاهزاده لکه رمټ په غوړو کې مرا دا اے ترلو ست تا تاریانه در په سلوک په صابون مخ انځلې تو بس څنګه دې زلیه ته ټول روان یو کا هغه غیر ورې پروانه ساته ته زمان واری ته ضرورت نشته بس دا یو مرا غوستری او تا د پته لګیدنه والی دا شی جوړ شوی د خپل سکرور په جیداد وجلو او ته خدای زری سکه در مخ سرم نشته تو هم چې ما او تو کتل نو ما تر کا سامان هغه ټول لري ښکارا شو پکېګه ما په فصل کې بدون ډکه نه راکو وجب مې نه دې زری روري اے کا ابلیسا ته دې خبره سره رالیو نو ما دا مې تر لور ده او زه به خپکیږم چې په دې بن نازي د تر لور سي خوري زه به خپکیږم خو ته خبره نه نه کا ټوټ ته مونږ ته دل تاسو لا غاړه واچول نه دا سړی لکه دا زمانه دی او کنه ته کم زمانه ته سره او راته نه ته ما ته دوه څه ایرو را داسنه چې دې خو درې دي نشي دې خو لاندې کیږي ولې خیر دا دې بلې کې تا کومه قصه جوړ کړه په تور کې ختميږي نه پاسه خدای به بنیادو با خلک پسو واری بس پکېګه ما سلور پر دې دا خو لا دوه مره دوه وته پاتې دي ټیک شو کنه تا خو دې ماده سره لکه د مړي د بستر کې در پری وته هغه سیلوري کپ دنه جوړ شي دا په یو کیسه تور وکړه عادت زمانه تاسو ویم خپل وسره مو دا هغه ماما ته وګوره کنه دا ترې رمبې ته جوړ شوی دي هغه قبر تخپیخ کتري څنګه د ماره تر لور تا خدای د سر خلاصه کس چل پکې وکړه کنه ته مکه روانه د دې د پاره ما خزه ها خو دې دا وانه کړه کنه تر زه دوه جوړې جامې او خوشته دوه جوړې سندل بدلوال خوشاله تاریخ زه تعالی ذلیله کچته په 400 کې کنه سو په خیر وځي خاون نه ښه خدایم ذلیله کلا خو